سلامونه او احترامات ملګرو، صدام حسین شباب یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې ټیم په ټیم موږ ناسته کوو د مختلف شاعرانو سره، ادیبانو سره، مختلف کلامونه، ټپې، غزلې موږ ریکارډ کوو. نن چونکې مازدیګری دی، زه ناست یم، یو دوه یاران را سره ناست دي، حبیب بشر څوک چې د صوابۍ د سیمې سره تعلق ساتي، او سکندر را سره ناست دی د سوات د سیمې سره تعلق ساتي. د دې خواهش وو چې په دې ماښامي کې ماښامۍ هم دی چې یو کلام ورته وړاندې کړم او دوی ورته لږ خوندونه واخلي او تاسو ته هم ویډیو جوړه کړم د خپل یوټیوب د لارې به تاسو هم در واورم، چونکې ډېر ټایم پس زه ستاسو مخې ته راځم یو خپل کلام پیش کوم. خو د کلام نه مخکې د روایتو تر مخې یو دوه ټپیزې دي، وایي لاړې د بل په لار دلداره، لاړې د بل په لار دلداره او څه وکړم مرمه ناقراره، لږ مې تپوس کوه نګاره، وایي زما د پیغلې په شان یاره، راشه چې چل د ژوندانه درو ښایمه. او یو بله ټپیزه ده، وایي داسې په څه په بده لارې، داسې په څه په بده لارې او ډېرې دې وکړلې ناجاړې، راځه زمونږ د چم په لارې، وایي که لیونی زما یارې خلک ناکام د لیونو سره کوي. او وایي ما ته ښایسته دی ګلورین دی، ما ته ښایسته دی ګلورین دی او خیر که رقیب باندې مین دی، زړګی زما ځکه تک شین دی، وایي زما په خپل لالي یقین دی، تپوس که نه م کړي خو زما خیال به ساتي نه. او یو بله ټپیزه ده، وایي چې پرې زړګی په قلاریږي، چې په زړګی په قلاریږي او څنګ به هغه را نږدې کېږي، زړه مې نری نری خوږېږي، وایي چې مازدیګر پرې ښایسته کېږي، هغه جانان په سلارزو کې ژوند کوي نه. او کلام دی، وایي وخته ستا د ظلم انتها نه ده، وخته ستا د ظلم انتها نه ده، او وګوره د بل لاس کې نسا نه ده، او ما خو ویل په مړو سترګو را وګوره، ما خو ویل په مړو سترګو را وګوره، او تا چې را کتل نو ستا ګناه نه ده. او مري ټول پښتانه خو بس غږ نه کوي، مري ټول پښتانه خو بس غږ نه کوي، دا جوړ فلسطین دی پښتونخوا نه ده. او ستا د ستم زور مخته سپین کړي دي، ستا د ستم زور مخته سپین کړي دي، او څنګه ولې دا د مرګ سزا نه ده. او ستا دیدن هم ستا چمکې د سر خطر، ستا دیدن هم ستا چمکې د سر خطر، دا مې لا د مینې بېشبها نه ده. ستا دیدن هم ستا چمکې د سر خطر، دا مې لا د مینې بېشبها نه ده. او مخکې شعر دی، وایي راشه اوس شبابه د دې کلي نه مې وباسه، راشه اوس شبابه د دې کلي نه مې وباسه، خیر د ژوند دې وبیلم دا هسې هم بقا نه ده. او یو بل کلام دی، وایي نوره سهاره د انسان نه غواړم، نوره سهاره د انسان نه غواړم، او لویږم خو هېڅ هم د جهان نه غواړم. او ته راته بس یو نظر را وګوره، ته راته بس یو نظر را وګوره، زه ګلې بیا نور ستا خفګان نه غواړم. او ای خدایه بس ژوند راته آسان کړي نو، ای خدایه بس ژوند راته آسان کړي نو، خدای ګو په والله چې جانان نه غواړم. او ستا د رنجو خال چې وران کړی و، ستا د رنجو خال چې وران کړی و، یاد دي راته اوس هم باران نه غواړم. او مخکې شعر دی، وایي ای تورمخیه لږ شان ګورې سوچ کوه، ای تورمخیه لږ شان ګورې سوچ کوه، نور مې ګورې وار په افغان نه غواړم. او چاته اوس د خپل زړګي قیصه وکم، چاته اوس د خپل زړګي قیصه وکم، زړه ته شومه لږ څارمان نه غواړم. او مقصد وایي ویښ چې نه کړي دا خلک په یو اواز، ویښ چې نه کړي دا خلک په یو اواز، زه شباب بیا دا باچا خان نه غواړم. ډېره مننه، ډېره مننه ملګرو. دا یو کلام چې ما تاسو ته وړاندې کړو، چونکې ماښامۍ و، پر دې یارانو ډېر خواهش و ما چې یو کلام ورته وړاندې کړم او د خپل یوټیوب د لارې هم تاسو ته در واورم. امید دی چې دا کلامونه به ستاسو خوښېږي. موږ ټول عمر کوشش دا کړی چې داسې کلام، ټپه، غزل موږ ستاسو مخې ته راوړو چې باقي څه میسج کنوی کېږي، څه د زده کړې خبرې پکې، او زموږ د دې پښتون وطن څه په ښېګړه څه په کار راشي، او د دې پښتون وطن او د پښتون قوم دا لږه ترقي وکړي، د دې په پرمختګ کې څه کردار ادا کړي. موږ ټول عمر داسې کلامونه ستاسو مخې ته راوړي دي. امید دی چې دا کلامونه، ټپې، غزلې به ستاسو خوښېږي. ډېره مننه.